بیروزګاري ده چوک خراب ده څوک نه راځي د شپې بیا په کوم ځای کې د برانډو کې برندو کې سملای رښتیا وای پته ورننوځي اول خو بساري سړی نوځي خو ګرمېږي نه 2-3 غنټو کې داسې نیمې شپې پورې ساړی بیا پکې ګرم شو ما سر ته ځو کله دی سر ته راځو ګرځو بس کله کینو پاسو مانځله پکې لړ شو په دې چل باندې رس تېره شي 1000 روپۍ رس جوړول ډبل دی اړایله بس یو کار نه نالو بل ولاړو بس یاد کرسي وایو بس د شو خو بیغم او خلک بجیو د کیو سار مانځله جمع له پاسو 9 بجې د بازارونو بند شوي بند شوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روزانه خیر تاسو خیر کم ځای روزانه ثوابه جی ثوابه کې کم ځای ثوابه کې یعقوبی یار حسین دا مخ هم کلا وګرن چې خلک دی پیژنې مخ ته وته بند کړه ساړو سونه عمر بدی وی عمر به 15 کاله وي 15 کاله عمر بدی واده دی کړه نم نه کړی ولې واده نه کړه یار 15 کال په پښتنو لاس بچي بس نشته نم نه کړی سو وجه دا ولې نه کاو بس الله تعالی نه منظور چې منظور شي نو وشي دا به کله منظوري کی تقریبا بس الله خو خرن او کله راغلی اسلام آباد ته اسلام آباد ته دوی مرز ده دوی مرز ده څه کېدل دا مزدوري لراغلی مزدوري کې سونه مزدوري د وسه پوری کړل نم نه کړی کار نشته ولې څه چل پکار شوی بس بیروزګاری ده چوک خراب ده څوک نه راځي او تعلیم نکړه نه نم نه کړ بخې دین نکړه یې هم نه کړ سکول ته بخې نه ورغله سکول په شام نه مدلیا لیدل دې هم دین نه لیدل هم نه سکول په قرآن مجید دی ویل قرآن مجید هم ویل الحمدلله سو سپاره دی ویل ختم میکړه ناظره باندې نکړه اوسه کال کې سو پیری وی قرآن مجید بس ختمو مې به سر نه شروع کوم میاش کې ختمه 2 میاشو کې دریو کې دا ترتیب نشته او بس کله ټیم ملاو شي تلاوت پکې کو یو سی پارا کله رکوع آیات اور څه ژوند دې څنګه تیریږي ژوند الحمدلله بس خپل تیری او دا بسترې چې ځان ته ساتي په دې څه کوي دې کې سملو کنه د شپې بیا په کوم ځای کې برانډو کې سملای رښتیا وای د یخنۍ کې ګوره دا خدا سه ګوره برته به سمي واوري را غورځيږي او واورو کې دونه یخنۍ نه لکه سمره چې پس اسلام آباد کې په دې شپې یخنۍ برانډه کې څنګه گزاره کوي بس مجبوری کو نه دلته کمره نشي نیولې پیسې نشته دا ګرانی ده بستر په سونه ټیم کې سړی ګرمولای شي ورته ورننوځي اول خو بساري سړی نوځي خو ګرمېږي نه 2-3 غنټو کې داسې نیمې شپې پورې ساړی بیا پکې ګرم شو نیمې شپې پورې نیمې شپې نه بعد خو بیا پرخه پرېوځي کمې ته چې موږ شبنم وایو بیا څنګه بیا خو ښه په کار چې یخنۍ ډېرې بس موږ چې وده شو بیا نه پوهېږو ستړي شئ د ورځې ډېر غټ ټیم دی زه د شپې په د یخنۍ به م ته په خبره کو خو لاول چې راځو 30 غنټې ډېر غټ ټیم دی زه په دې کې به تاسو 8 غنټې وده کېږئ 15 به وده کېږئ شپږ به وده کېږئ دا نور ټیم چې تاسو بېروزګارۍ کې دلته څنګه تېروئ بس کله چوک هغه سر ته ځو کله دی سر ته راځو ګرځو بس کله کینو پاسو مانځله پکې لړ شو په دې چل باندې رس تېره شي ستړي کېږئ په کې نه چې هسې سړی ناست وي ستړي کېږو سملو پکې ډډه مو لګو تمه باندې ناست یو بس دا څه وجه ده ولې داسې بېروزګاري راغله په پاکستان باندې بس ملک حالات خراب دي نو ملک ګډوډ د ټول ملک څنګه ګډوډ شي عمران خان وخت کې ګډوډ و د هغې نه مخکې ګډوډ و وخت کې صحیح و ټیم کې صحیح وخت کې به 100 روپۍ ورځ جوړوله وخت کې به 2000 روپۍ ورځ جوړول ډبل دی اړایله بس یو کار نه نالو بل ولاړو لکه کارونه په وخت کې ډېر زیات ورڅ صحیح و ژوند ښه تېرېده تاسو یو ځای کې خلک وایي چې 50 روپو کار دی 2000 روپۍ غواړي دا واقعي خبره ده که نه نه خو ټیکې خبره چې کېږي نه خلک سیوا یادوي بیا خبره جوړه شي خلک وایي له چوک نه مزدور مه راولي وایي دا کار نه کوي دلته صرف هسې ټیم تېروي دا دروغ وایي که رښتیا وایي دا خو شته پکې هر قسم خلک یې پکې چوک یې که نه چوک خو اچار هر قسم دغه پکې شپې کې ستاسو څوک څه غلا ماخو نه کوي نه موږ نه نه شوي چلته تاسو کله داسې پرې فوټپات باندې سملی یا د دکان مخې ته سملی د شپې د سپو مو نه خطره نه وي چې سپي به راشي ومو خوري نه نه وي بس یاد کرسي ووایو بس ده شو خو بېغمه او خلک ملک نه راځي دا انتظام یا ولا دام نه تنګوي نه تنګوي مسله هم نشته ماسخوتن څه ټیم وده کېږئ د دوکانونو مخې ته سهار څه ټیم پاسېږئ 9 بجې وده کېږو سهار مانځله جمع له پاسو 9 بجې دا بازارونه بند شوي بند شوي دوکانونو مخې ته هم خلک پرېږدي پرېږدي څوک هم تنګوي خو نه څوک هم نه چوکیدار هم د شپې نه تنګوي نه سم نه غلا ما خطره چې څوک به راشي د شپې به څه پټ کې بوټان یا نور څه یا نور نه دا څه خطره داسې قیمتي څه ځان سره نه ساتئ مونږ سره قیمتي څه بس بسترې یو مونږ یو جامې او چې کله روپۍ واخلئ روپۍ بیا چېرته ږدئ روپۍ بس کلي ته لیږو که لکه ځان څه پیسې زیاتې نه پرېږدئ نه او خدا نه خواته په دې کې څوک بیمار شي بیا د هغې څه طریقه کار دلته کې د شپې پې دړ راشي یا مختلف مسایل وي که نه
بس بیا مونږ چېرته نه یې راغلی چې راشي کلي ته ځو بیا مونږ ثوابین نږدې را او ملګري داسې نور خپل شته دی ملګري کلیوال بلا شي او ټول نو دې کې زیاتر پښتانه دي که نورو علاقو خلک هم پکې شته نه پکې ډېر دي په دې مزدورۍ کې که نه وایي. نو دا چې ستاسو دا غونډ پښتانه راغونډ شي چېرته یو ځای کې داسې وده کېدی یا داسې شیلټر غونډه کې نیولی هغه بهتر نه و نو هغه به دا برانډه شیلټر دی که نه کې بلاسي او دا خان صاحب چې دا کومه شیلټر دلته جوړ کړلی که دی کې دغه نه وي دې کې شته خو 100 کټونه دي دا اوس لین ته تاسو وګورئ 1500 ته ناست دي بس پل شي بیا پکې ځای نه کار نه سړی یا ناوخته راشي نو بیا نه میلاوي او د 100 کسان نه زیات لګه نه شي 100 نه زیات نشته 100 کټونه دي بس دننه پکې ګرمي وي یخني وي پکې څنګه نو وي موسم خو برابر وي بس دننه بهتر وي کور کې کور پشان ماحول دی او خوراک څنګه ورکوي خوراک ښه ورکوي که نه خوراک یې ښه دی دا هم 100 کسانو ته ورکوي یا زیاتو ته خوراک ورکوي خوراک خو ډېرو ته ورکوي دې ته ډېر راځي څونه تقریبا د ورځې به 100 کسانو ته خوراک ورکوي 1000 ته به تقریبا رسي دې نه هم سیوا راځي پکې نور ژوند کې څه پیغام ورکوي څه ټپه وی ګانا وی څه نور سړي په زړه څه ارمان وي بس هېڅ هم نشته هېڅ ارمان دې په زړه هېڅ نشته نه. په دې زمانه کې خلکو په زړونو ډېر ارمان دی او ستا په زړه هېڅ ارمان دی بس موږ دا وایو چې دا الیکشنو کې عمران خان راشي بس دا هم خوښ دی صرف عمران خان صاحب دی خوښ هم خوښ دی دی واده ماده سوچ جنۍ مینۍ سوچ بس نشته دا نه سیوا مې عمران خان خوښ دی عمران خان صاحب سره ولې دومره محبت دی بس خوښ هم دی زړه نه صرف د عمران خان صاحب دی خوښ دی که نور څوک دی پکې هم خوښ نه صرف عمران خان بس دا خلک وایي جلسو ته به جنکۍ راوستې په هغه وجه دی خوښ دی جلسو له هم نه یو تللی خو د هغه هم خوښ دی کردار او د هغه بیانونه صرف بیان نه دی خوښ دی او کارونه مارونه دی نه و خوښ که نه کارونه هم صحیح وکنه دا کار دی دا خو چې لږ سیوا شي دا اوس حکومت وین دا بس سیوا و دی کې به 1000 کسان سملاست 1500 وو دا کسل پسل دا لاسه د هغې نشته اوس په دې روجات لږې خبرې وکړو ها ولې ته خفه کېږې دا ستا دا نور ملګري خبرې نه کوي چې دا ولې داسې خفګان کوي پته نه لګي اوس دوی بچو پسې خفه دي کولې پته نه لګي دا وایي چې زما په زړه باندې ډېر غمونه دي دا بس څه غمونه به یې د په زړه باندې بس غمونه یې خفګانونه کور ټینشن نه چاته سیر قسم مسلې کا زه مهرباني یاد